یعنی ما ته چې ته څه شی نه ځکه چې زما خپل کور نشته، ما سره دولت نشته، ما سره د اقتدار کرسی نشته، نو زه څه شی نه یم. ته څه شی ځکه چې چېرته لس سل مرلې کور دی دی یا چېرته معمولي غوندې افسر یا چېرته ټیکهدارې پیسې میسې در سره ډېري، نو ته څه شی شوې او زه څه شی نه یم. دا د غرور خبره ده. ځان نه لاندې سړي ته سپک قتل یا چاته دا ویل چې ته څه شی، دا د غرور خبره ده. قیامت کې به رنگ پرنگ گناهونه درته معاف شي او جنت ته به روانې، دا غرور به دې راونیسي او جهنم ته به دې بوسي. واحده گناہ به په قیامت کې دا یوی واحده گناہ چې دې دپاره به الله پاک د بخنې هیڅ لار نه جوړی سوا د دې نه چې سړی په جهنم ته وځي. نو دې وجنا یا تاسو بعضې سړی منځګزاري منځونه ډېر کوي، یو سړی دی هغه منځ نه کوي او تا پړه کې تیر شو چې دا پلیت او مردار دی او زه پاک یم، ځکه چې دی منځ نه کوي دا پلیت دی او زه منځ کوم زه پاک یم. نو ستا څومره ذخیره د منځونو چې دا هغه ټوله تباه شوه، ځکه چې تا دته سپک وکړ. یو دا قسمه درد دی پړه کې چې دا سړی منځ نه کوي یا نیک کار نه کوي یا بد عمله دی، خدای زه کوشش کوم چې دی نیک شي چې جهنم نه بچي، دې کې به اجر او ثواب وي. دا شی چې زه منځ کوم او دا منځ نه کوي. یو بزرګو 300 کاله عمر او 300 کاله خدای ته سجدې لګولې، لکه ورته راغله چې یا الله ما خو ټوله ځمکه د سجدو نه وویسته چې ماله به دې لا څنګه ځای جوړ کړی. د شپې خوب ولیده، خوب کې څه ګوري چې یو ملایکه ولاړه ده په دې لام باندې مد راښکلی دی، لا دې ته تپوس کوي چې دا څه چل دی؟ وی دا ما ته چې زه کومې ورځې نه پیدا یم ما ته دا حکم شوی دی چې په دې لام دا مد راکاږه. لا وایا څومره موده وشوه؟ ویل 3 لکه کاله وشو چې په دې لام مې دا مد راښکلی دی. وی بیا وی د قیامت په ورځ به راته حکم وشي چې اوس ووایه چې الا الله، لا معنا ایس نشتا ایس. نو د قیامت په ورځ به د خدای په مخ کې بیا زه ویم چې الا الله کشته نو دغه ذات دی، بل څوک. ویل څه په پته پوهېږي چې دا ستا لام باندې مد 3 کاله وشو خدای ته څه قرب؟ ویل والله که پوهېږم چې دا خدای ته قبولم دی او که نه. یو وای نارې کو د کټه کوزو غورځېده او وی چې خدای ما هیڅ نه دي کړي. قدرت ورته دا وښوده چې ته په 300 کاله منځونو باندې دومره غاوره شي چې تاله به په جنت کې کم ځای جوړي. عزیزانو خدای پاک بانا غواړي، بانا. بشر حافی رحمت الله علیه یو بزرگو ډېر لوی سړی و، دغه تصور یې پړه کې راغی چې ربا زما به څه حالي؟ الله ورته وایي چې ستا حال به په خپل ځای هر څه چې وي هغه به وي. ورشه فلانی شرابخانه کې یو شرابي دی هغه ته زما سلام ووایه، بزرگ دی
हैरान शो वर रोان शो शराब खाने ता दनना ननावतो फलाने चरता दे खलक अरियान शो दाम शराब खाने की सड़े उन्हीं वो दला से वो खोजोलो पासा कम बख्त बारे रवीस तो सादा दे कड़े ना चे खुदाए ता दुमरा करीब शुए खुदाए माते हुई चे दता जुमा सलाम हुआ है आ सड़े और तप जड़ा शवे दे चे मां सकड़ी दी वे सा अमल दे करे पदी में पोए का वे वल्ला का नूर पोए वो पलार रवानु मा आओ प कागज बांधी कलीमा लिखले प्रतावा ना खाओ न गंदवा मां सफाकड़ा और पाक जैके में के खोच या अल्लाह स्ता नुम वले पखावरो गंदा दे नो सत में कड़ा सीने सर में ओला गोला और पाक जैके में के पदा वक्त के दे बुजुर्ग तबिया पजड़े के इल्काओ शुआ जे दे सड़ी तो वो आया चित्ता जमान नुम द खावरो न पाक करे हो मां तद टोल मर्द गुना न पाकड़े जन्नत तबदे ले गो अर्ज में दाओ जी चे अल्लाह सिर्फ बाना कदरे वाड़ी द क़यामत पौरस बोगो रही दे मुंजगुजारो कतारूना बेगो रो शेख साहब ताको बड़े मुंजुना कोल तकम ख्वारवान से खुदा देव रखा तासो ख्याल ना कतारू ना बे जमुंग रेमल की सड़े तले काबल ते कोची सर नौकर शो मुंजू ना बे डेर कोल खोचे कतो बदे पटी पपुला बवलाड़ो मुंज बे कोल आखिर के जिरा कोची डेर एतबार पे पैदाश नो देते दत्ती चेला रा पटिकड़े चेला रा पटिकड़े नो कोचे और पसरा गए घाट को तक वर सराओ और दे दरवाजे ले वाला अखलास को रऊजा अस्तादा सीधा सिकड़ी बदा डेरू मुंजुनो बान पलवड़ा बम वलाड़वे और प नास्ता बम वलाड़वे और प प्रोता बम वलाड़वे और स्पौरस बदी मुंजू न कोल जालिम बचिया और नतीजा दे दावा चे जमा चेला दे रा पटी नो अर्ज में दाओ चरा शही जो उस दर तद मुंज गुजारो हालो है अगौरजियो जमुंग बदे दफ्तरों के ओ बाबू दम रगिरे तरनामा पोरे उगदावा जे शात वलाड़े में यो सड़ी तवई चे वल्ला कस्ता कारूशी चरे तपोस ते करे दे चे दिला हम से चाय पानी पकार दी दम रगिरे मां पदे उगावर तलाश के माल सलाम अलैकुम वही वेल पखैर माल वही मका उस खबर अदर न होते दा तासो ख्याल राखी न द क़यामत पौरस बोगो रही जमुंग कतारू नाम चिमुंग बकम तरफ तरवा अजीजान अर्ज में दाओ चे सड़े परंग न सड़े कीगी सड़े परंग न सड़े कीगी सड़े हगदे ची खुई द सड़ोगी किरदार द सड़ो पैदा के कसम प खुदाए दे चे पजायर बुजुर्गान उगोरे दशपे डाके अचई और पजाहिर उगोरे अंग्रेजानी गिरे कले सरुन अंग्रेजी और दशपेश ने चेजान तप तरमास की खी और टोलश प खुदाए तप सजदा प्राती वर्त जाड़ी सारी चौगोरे तब वेदा को अंग्रेज दे
ما داسیم لیدلی او ما دام لیدلی چې او سر د سنډا سرمن د میخه د ورځې شیخ او د شپې خوري پردي مالونه سره د لوی ګیره د شپې پردای او به په خپل پټی را سمول دا زمون کار پردی کور کې غم زما اختر دا زمون کار پردی کور وانه دا او زما کور ودانه دا زمون کار نو مونږ انسانان نه یو خپه نشئ رنگ ډنګ د سړو دا څه کمال نه دی کمال دا دی چې د سړي کردار او کرکټر د سړو شي او د انسانانو شي مونږ کې انسانیت نشته مونږ دم امی دم سودا کو زمونږ ژوند د چولو دکان دی بچولے خرڅ کا کور تزا مخ کې کده چا خېټه کې په درد کیږي او کده چا بیړه تبا کیږي او کده زمونږ ژوند د اچارو دکان ورشي دا کم دکانداران چې اچار جوړي هغه خمان او هغه چاټه پکې دو سیرا پرسیدلې مګه پرتای مګه هغه اچار راځي ستا په دې بازارونو کې داخله پخوري لړمان د غړو پټین کې مړ پراته د دکاندارانو هغه ټیمان په دې قوم خرڅ کړي دی او پخورولي لړمان دا اورېدو نه هم ده د مګو غول دلته د سپیغونو په سط کې او د سپیغونو هغه سط چې په ډبو کې بند وي او په تمامو سره کوئی بورډونه لګېدلي دي او اډورټایزمنټ یې شوی هغه ډبې مې چې کولاو کړی دی پکې دومره د مګو غول راوځي تاسو خیال راغی نو عرض دا هو چې یو ویر نه دی په دې دکاندارانو په خدای قسم چې د اس په غوښې د مردار اس په غوښې د غټې غوښې په رنګ کې دې دکاندارانو خرڅې کړي مردار میخه د دې خوا کلو نه یو راوړې دا او دلته هغه قصاب لزو سم لاس نه ورکوم لس پینځل لس کاله وشو چې لاس راکې زه بیا لاس وینځم زه بیا یې آرام توب نه کړی مرداره مې مشهور کبابي چې دا تاسو ورځي او پزان وجنه داغه دکان سره ناس یو میخو والا راغی ما ورته میخي خیر وی جی هغه ورځ خو غرق شوم پاته زره مې میخ اغستې و بس د شپې ناګهانه مړه شو مال صدې کړه بیا ول د ناغي ورځ و بس دا کباب والاله مې ورکړه چاړه مې پیاسه راخ کاو په 2000 مې دله ورکړه او د په واورو کې خو چونکه سربا ډېر وا نو دتی بیا کباب پاخ کړو دی خلکو نو مې ځکه نه عالم چې پرې دې چې خورایې تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې دا د انسان بچی دي یا دا انسانان دي مونږ خو دا وایو چې دا بمونو دماکي چې څوک کوي دا انسانان نه دي دوی کې انسانیت نشته که انسانان وای نو بے گناہ بے دا قوم بچی ولی تیکا کولے دا اس انسانان لیکن دا دا کافر بچی چی دی دا پیسو دا پارا دا کار کئی کنکے پردی بچی دا پیسو دا پارا تیکا تیکا و کباب کی نو دا اس انسانان دی نو کس چسنگا دغو تا منگا انسانان نو آئیو چی دا انسانان نہیں انسان چت حیوان بمدا سے رضالتوں نے کی
لکه نن ستا په ملک کې چې انسانان کوي. نو دغسې اوس دا دکاندار انسان دی چې چاټای کې مګه پرېوتې ده او هغه اچار زه پوهیم چې دا به خلک کلي او خوري به او بیا په دکاندارانو خرڅوم چې زه ولې چاټای تاوان وکړم مګه دې وي پکې دا انسانان. نو عرض میں داؤ جی چې سړی صرفه نه کوي چې د چا وس برش. دا مونږه چې لږ داسې ځان ته دا خون پنجو صاحب نوسي وایو که نه مونږ وس نشته وس. دی زمونږ دې کلي کې یو بزرگ دی مړ شو اوس لګیا کله دی جماعت کې کله غاخوا جماعت کې کله بل کې مولیان دسې مال خان به یو سړی مې ولا مسلاتی کړ. ما وی چې یو 200 روپو لوټونو غوټه جوړه کا او دته داسې ټیم کې مخې ته واچوه چې شاته یې زه یم. جماعت نه لږ را دې خوا دا چل ور سره وکړو چې اوم کو اوس ورپسې زه روان چې غوټه یې داسې وکته نو خپای پې کېښو چې خپای پې کېښو نو خپک ګرولې بانه کړه او داسې ور ټیټ شو. نو غوټه یې راواغسته اوس په ناستې چې داسې وکته هغې کې خو لوټونه وو نو غاب چې دې ځای کې بډې ته دغه ما د سټه ونیو چې د سټه مې ونیو مال دا څه دي ویلې څه مشته بیا په بډه والې وي ویل خپه مې ګروله مال دلته مانه څه پرېوته ویل څه در نه پرېوته مال غوټه رانه د پیسو پرېوتې وه ویل غوټې کم ځای دي دلته لیونی خو نه خیر جی زه په زور کې لږ تکړه ومه دې بډې ته مې لاس ور واچولو غوټه مې ترې راوویسته مال دا و ویل څو پیسې دي پکې حال ووایه مال 200 روپۍ دي چې پرایم منسټر د هغه مخکې 200 روپۍ وکړې به دې ګیرې نه مې داسې ونیو مالس به زما مخکې د بزرګۍ خبرې کې ویل خدای قرآن ته وګوره چې ومې نه شرمې بس څه چې وشو هغه وشو ما زما مخکې خو بیا کتېږي نه که نه ویلې نه. نو عزیزانو زمونږه د پیشو ورونه وي وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه وي پېښه زمونږ وس نشته کني ټرایي وکوئ په دا لوی لوی انسانانو باندې تجربه پې وکړه. انسان او مولانا نصیر الدین غرغشتوي د افریقې سیټان راغلی و زه ورسره وم زه د اورېدو خبرې تاسو ته نه کوم. غرمې روټایم د مولانا صاحب په ځای کې وخوړه نو شملې راوویستې او ورسره د تنور روټۍ وه چې روټۍ مو خوړه د افریقې سیټانو ورته 50,000 روپۍ راوویستې دا نن نه د 20 کالو مخکې خبره تاسو ته کوم 50,000 روپۍ راوویستې نو مولانا صاحب ورته ویل دا څه دي ویل جی دا هدیه ده هغه ورته وویلې چې سیټ صاحب داس چل دی چې حضرت علي په یو څو غریبانو روټۍ خورولې وه او بیا ورته حضرت علی ویلې چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا دا روټۍ مې د خدای د پاره در باندې وخورولا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا
इरादा में निश्चित च दे बदल रहा कई या जमा शुक्रिया अदा कर।